سلامونه وخت مو په خیر زموږ ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. افغانستان د آسیا جام سیالیو په دویم پړاو کې لومړنۍ لوبه د سریلانکا سره کوي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په عربي اماراتو کې د آسیا جام سیالیو په دویم پړاو کې د سریلانکا د لوبډلې سره مخامخ کیږي. نن د افغانستان په وخت د مازدیګر په 6:30 بجو شارجې په لوبغاړي کې پیل کیږي. دا په روانو سیالۍ کې دویم ځل دی افغانستان او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان د دې جام په لومړنۍ لوبې کې وکړل شو چې خورا اساني سره سریلانکا څخه لوبه وګټي. د لومړۍ پړاو په وروستۍ لوبه کې د پاکستان او هانګ کانګ لوبډلې ته 155 منډو په توپیر ماته ورکړه او په دې سره یې دویم پړاو ته لاره پیدا کړه. افغانستان په دویم پړاو کې دویمه لوبه د پاکستان لوبډلې سره لري چې د همدې میاشت په 9 د چهارشنبې په ورځ کیږي او دریمه لوبه د هند لوبډلې سره پنجشنبه سپتمبر په 9 ده. د آسیا جام سیالیو وروستۍ یا فاینل لوبه د سپتمبر په 11 کیږي. کال دا لوبې شل ورځې دي ځکه چې څو میاشتې وروسته په استرالیا کې د شل ورځو نړیوال جام لوبې پیلیږي او د دغو سیالیو لوبډلو لپاره د نړیوال جام سیالیو ته چمتووالی یو بهیر هم بلل کیږي. تیر آسیا کپ د کورونا ویروس له کبله وځنډول شوه. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې ټاکل شوی و چې دا لوبې په سریلانکا کې وشي، خو هلته د سیاسي اقتصادي ستونزو له کبله دا لوبې اماراتو ته انتقال شوې. د لوبې کوربه هیواد اوس هم سریلانکا ده. کچېرې یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ، حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.